سلامونه ګران اولادو، جوړ په خیر. هیله ده چې ښه وئ، ساعتمند ښه وي، ورځ مو په خیر تېره شوې وي. نو زه نن ډېر زیات خوشحاله یم چې تاسو یو ځل بیا جوړ روغ وینم. ځو یو بل ډېر مهم عادت ده چې هغه کولی شي تاسو په ژوند کې بدلون راولي. کوم څه چې کولی شي تاسو د موفقیت او کامیابۍ غلوړې مرحلې ته ورسوي. هر یو چې تاسو کوم اهداف لرئ هغو ته دغه عادت تاسو رسولی شي. دا عادت منندوی دی. سپاسگزاری، شکرگزاری. هغه خلک چې مدیون وي د دې عادت مهمې ګټې، څو مهمې ګټې، ډېرې زیاتې ګټې لري. زه څو مهمې ګټې تاسو ته وایم. اوله ګټه دا ده چې تاسو ذهنا غښتلي کوي. ته که دا عادت په خپل ژوند کې یو عادت وګرځوې او عادت بیا په خوی باندې تبدیل کړې، د دغه عادت پر رامنځته کېدو سره به تا ذهن غښتلی وي، او ته چې کله ذهنا غښتلی شولې ته به په فیزیک توګه هم جسم به دې بدن به دې هم غښتلی کېږي، او ته چې دا دواړه ولرې بیا ته یو موفق انسان یې. دویمه ډېره مهمه ګټه یې دا ده چې دا تا ته مثبت انرژي درکوي. مثبتګراکوي دی. که یو کار ته کوي په ژوند کې، د یو بل چا نه ته مننه کوي، دا تا ته مثبت انرژي درکوي. ته ذهن ته دا څه ور انتقالوي چې ته مفید یې، ته مؤثره یې. درېیمه او ډېره مهمه خبره دا ده چې منندویي، شکرګزاري، سپاسګزاري هغه د خوشحالۍ سبب کېږي. ته چې یوه چا نه مننه وکړې، یا د شخص نه یې وکړې، یا د فرد نه یې وکړې، یا په ټولنه کې چا نه یې وکړې، یا د مور و پلار نه یې وکړې، یا د خدای نه شکرګزاري وکړې په یو څه، په یوه نعمت چې تاته درکړي، یا په نعمتونو چې تاته درکړي، هماغه لحظه ته احساس د خوشحالۍ کوې. طبابت برخې دا ثابته کړې ده چې هغه کسان چې منندوی دي هغه په مغز کې هغه برخه، هغه هورمون چې موږ تاسو مخکې خبرې پرې کړې وې چې د خوشحالۍ هورمونونه دي، هغه دغه هورمون غښتلی کوي. د خوشحالۍ دا هورمون غښتلی کوي. بله مهمه ګټه یې دا ده چې خوب ارامه کوي. ته که د ورځې په جریان کې ذهن دې جوړ وي، مثبت انرژي دې اخیستې وي، خوشحاله وې، نو بیا به تا خوب به ډېر ښه وي. او موږ تاسو په دې باندې خبرې کړې وې چې خوب څونه اهمیت لري په ژوند کې. زه تاسو ته اوس دې برخې ته راځم چې دا عادت څنګه رامنځته کولی شو. ګټې بیخي زیاتې، دا یې مهمې ګټې دي. مخکې دونه چې زه دې برخې ته لاړ شم، یوه بله مهمه برخه چې ما ذهن ته همدا اوس راغله هغه تاسو سره شریکه کړم، دا ده چې دغه عادت تاسو ته شخصیت درکوي. شخصیت په څه معنا؟ د ډیری افغانانو سره، هم د لر افغانانو سره هم د بر افغانانو سره دا ذهنیت دی چې یو نفر چې بالغ شي، 20 کلن شي یا 30 کلن شي بیا شخصیت پیدا کوي. نه، انسان چې پیدا شي په سزني کې دی شخصیت یې موږ وخت نه ایده شروع دی. ته باید د همغې وخت نه ده ته احترام وکړي. دی با شخصیته دی ځکه شخص موږ ورته وایو. دغه شخصیت د همدغه وخت نه جوړیږي. خو ته کله په ټولنه کې ځلېدلی شي، ته کله دغه شخصیت ته تبارز ورکولی شي، هغه چې دغه عادت ته په ژوند کې خپل کړي. زه مثال درکوم. ته که په کورنۍ کې اول داسې غواړې په ځان کې تغییر راولې په کورنۍ کې، زه مطمئن یم داسې یو څه چې موږ به تاسو په کورنۍ کې دا بار بار ما ویلي دي، مور نه مې دې مننه کړې په هره مسله کې، مور دې ما نه مننه کړې په هره مسله کې. دا اوس چې موږ به تاسو خبرې کوو دا شی یو څه موږ ته عادي دي، خو ډېری کورنۍ ته دا شی نشته پکې. تاسو پوهېږئ خاوند د خپلې مېرمنې نه په یوه مسله کې مننه په کلمه باندې شرمېږي، یا مېرمنه یې خاوند نه چې یو خاوند یو کار ورته کوي په دو باندې شرمېږي. یا ځینې خلکو سره دا انګېزه ده چې زه خو پلار یم، زه خو مور یم، زه د اولاد نه ولې په یو څه کې مننه وکړم، زما خو مقام لوړ دی. په ټولنه کې هم همدغسې اطلاقېږي.
زه تاسو یو مثال درکوم. زه په کورنیو چارو وزارت کې ویاند وم او د اطلاعات و نشرات رئیس. سکرتر مې یوه ورځ دفتر ته راننوته او ما ته ویلې وای چې رئیس صاحب ما با کار کردن همراه خودت هر روز انرژی میگیرم. ما ورته وکتل، ما چرا؟ وای هر روزه که هر کاری که من میکنم با خودت از پیش من تشکر میکنی، این برای من با انرژی میده. هیچ وقت اتو نشده که من برای رئیس خود یک کار کرده باشم و از پیش من تشکری کرده باشم. مانا چه؟ مانا ده چه ته که دیو نفر نه سپاسگزاری وکی تا مثبت انرژی می انتقال کرد، یو بل نفر دی چارج کرد، مثبت لیدلوره دی ورته انتقال کرد. ډیری خلک داسې دي دونه کبر ورسره دی که ملک دی، که کورنیو کې پلار دی، که ځینې وروران دي، که بیا راشي دولتدارۍ ته، په دولتدارۍ کې مدیری، رئیس، وزیری، معینی، رئیس جمهوری، دا وایي چې زه خو په دغه مرحله کې یم، نو بیا په ټاکي کې داسې خلک ما لیدلي دي چې خپل تر لاس لاندې کارمندانو باندې ظلمونه کړي، وهلي دي، ټکولي دي، په بده سترګې ورته کتلي. هدف دلته دا دی چې ته شخصیت څه وخت با شخصیته کېدلی شي، ته هغه وخت با شخصیته کېدلی شي چې د خلکو نه مننه وکړي، د خپل تر لاس لاندې کسانو نه مننه وکړي، ښکته خلکو ته او پاس خلکو ته په یوه سترګه وګوري. ما دا عادت وه، ما دا په وینه کې همدغه یو څه و، په ذهن مې دی دونه ملوث و په همدې باندې چې د کشرانو سره ما بیخي زیات ښه کول. ټول به شاهدان که هغه ما محافظین و، که هغه سکرتر و، که هغه ما لاس لاندې معاونین و، که مدیران و، که رئیسان و، که کارمندان و، هر څوک چې ما ډېره خرابي ورسره کوله. خو د پاس خلکو سره مې بیا دو په خاطر چې دوی داسې فکر ونه کړي چې والا د تمنا ماته لري، بیا به د هغو سره ډېر په هغه تللم، یعنې په داسې وضعیت ته زه نه تللم چې زه یا یو تمنات وکړم یا ډېر داسې یو ځان ورته کم راولم، که نه یا د هغو سره مې رویه بیا ډېره نورماله وه. وزیر ته به ورغلم، وزیر صاحب جوړ په خیر کې خیرتي ده، خبره به مې ورسره کوله، مقام ته مې احترام کوه، خو داسې یو الفاظ مې نه کارول چې فضیلت معاب و جلالت معاب و دا صحیح ده چې دوی مقام چې دی، موقف چې دی، ځینې کلمې ورته اطلاق کېدلی شي، خو ځینې خلک هلته وو، اوس هم شته دي. مثلا په ادارو کې، ځینې ادارو کې داسې دي چې یو نفر د ځانه لوړ وویني، بیا یو رقم چاپلوسي ورته کوي، یو رقم ادبیات ورته را پیدا کوي، الفاظ ورته را پیدا کوي چې زه ګویا په دې باندې دته نورم نږدې شم، راشه دغه ادبیات ورته وکاروه، دغه کلمه ورته وکاروه، دا ډېره محترمه یوه دوې. ځینې کسان خو همداسې وو چې جلالت معاب، فضیلت معاب او قدرمن او محترم وزیر صاحب، څلور پنځه به شپږ اووه به یو ځای کړلې، بیا به یې ورته ګورئ. زه یو شی تاسو ته وایم چې د بحث نه اخته ونه وځو. انسان اشرف المخلوقات پیدا شوی، ته د ملایکو نه غوره یې، ولې بیا ځان د بل انسان غلام کوي؟ یا ځینې کسان که تاسو که د موقفونه را دې خواته شو، ځینې کسان که تاسو لیدلي په ټولنه کې یو خیلګي کوي، خاندي، هلته خاندي، دلته خاندي، یو خو خندا مسله ده، یو تمسخر کوي، په هغو ته تمسخر وکړه، بل تا تمسخر وکړي، دا د انسان شان نه دی، د انسان شان دا نه دی. خدای انسان پیدا کړی، شیطان یې غوره پیدا کړی، د ملایکو نه یې غوره پیدا کړی، په نړۍ کې، آسمانو کې، په ټول کائناتو کې څه مخلوقات چې دي، د دونه انسان غوره پیدا شوی، اشرف المخلوقات پیدا شوی. کله چې ته اشرف المخلوقات خدای پیدا کړی، بیا د خپل موقف دې وساته، کبر خواته مه ځه، کبر مه کوه، ظلم په چا مه کوه، زیاتی مه کوه، تکبر مه کوه. خو دومره هم باید سړی خیله نشي چې هغه خپل د انسانیت مقام ته سوال لاندې راشي. دا یو شی په نظر کې ولرئ. شکرگزاری، مشکور بودن، سپاسگزاری د یو ښه مؤمن انسان خاصیت دی. شکرگزاری،
سپاسگزاری منندوی د یو موفق کامیاب غښتلي انسان عادت. دا عادت به تاسو خپلوئ. دا به د ما په کورنۍ کې د ما د کورنۍ هر فرد دا خپلوي. څنګه یې رامنځته کوئ؟ ډېر ساده دی. کله چې ته اول سهار د خوبه راپاڅېدلې، چې سترګې دې رالوڅې کړلې او پوه شولې چې سهار دی، د بدن شاخې دې ویستله، په همدغه وخت کې ته ووایه چې شکر خدایه. شکرګزاري د څه په خاطر ده؟ په ذهن کې به دې دا یي چې زه خو روح ما نه تللې وه، زه خو یعنې هم مړ ومه تقریبا. د خوب وضعیت چې سړی مطالعه کړي، روح بدن جدا کېږي، انسان په خوب حالت ته ځي. ښه، د خدای نه یو شکر وباسه چې تا ته بیا ژوند درکړه. د هغې نه وروسته اودس دې وکړه، لمونځ دې وکړه، چای دې وخوړ، چای دې چې د څنګه خلاص کړه، شکر وباسه. شکر خدایه په دغې راکړې ډوډۍ، که لږ وه که کمه وه، که سپوره وه که غوړه وه، که ښه وه که کمه وه که زیاته، شکر پرې وباسه. مور دې د چای درته آماده کړه، چای راغی، مور ته دې ووایه مورې ډېره مننه چې د چای دې آماده کړه. مکتب ته ولاړې، د مکتب دروازه درته وازه کړه، ورته ووایه چې ډېره مننه. صنف ته ولاړې، صنف کې د درس وویلې، استاد ټول څه تشریح کړل، آخر کې نور صنفیان د هېڅ هم ونه ویلې. مخکې دې نه چې استاد خدای پاماني وکړي، ته ورته ووایه چې استاده ډېره مننه چې دغه معلومات موږ ته وویل، موږ ډېر څه واخیستل. بېرته چې راغلې چې بیا ډوډۍ مور درته آماده کړې وه، بیا مننه ترې وکړه. پلار دې یوه ښه خبره درته کوله، مننه ترې وکړه. مور دې یوه ښه خبره درته کوله، مننه ترې وکړه. د مشرانو نه، د پلار نه، د بابا نه، د کاکا نه، د دوستانو نه، د هر چا نه د ښه خبره اورېدله، مننه ترې وکړه. ډېری خلک داسې دي، زه یو بحث ته بیا راځم، په پښتنو کې ځینې کسان داسې فکر کوي چې زه خاوند یم یا زه پلار یم، نو د نور ټول خلک باید د ما نه مننه وکړي او زه یې نشم کولی یا زه نه کوم. ډېری خلک هم همدې فکر، ښځې ته داسې یو څه په سترګه ګوري دا باید وکړي، کار باید وکړي، میلمه ته باید کار وکړي، دا وکړي، ډوډۍ باید په هر رقم چې زړه وي هغه به راته جوړه کړي، که ښه نه وي باید زه دې ورټمه. ولې دغه انساني خوی، هغه خوی چې په ژوند کې تغییر راولي، هغه څه چې ژوند ته ښکلا ورکوي، ولې دا خبر نه ورته کوي چې ډوډۍ آماده کړه؟ ولې میړه خپلې مېرمنې ته نه وایي چې ډېره مننه؟ ولې مېرمن چې میړه یې خاوند یې د بیرونه راځي، ستړی هلاک وي، زحمت یې ویستلی وي، ټوله ورځ مشکلات سره مخ وي، د لسو رقمو حادثو نه تېر شوی وي، د یوه سړک نه بل سړک ته ځي، دلته چې موټر تېرېږي، دا یو حادثې وضعیت دی. که حادثه وشي، ښه ایدونه خدای وساتله، بد شو، زحمت یې ویسته، ولاړه ټوله ورځ، او دی د ورځې په آخر کې هم راغی او هېڅ یو تا ته دا خبره ونه کړه چې زه دومره زحمتونه ما تېر کړ، او په لاس کې یو شی درته راوړي دي، یو کور سودا شی راوړي دي، ته ولې دونه نه شې کولی چې یو ګیلاس یخې اوبه مخې ته ورته کېدې او ورته ووایې چې دغه شیان دې راوړل، مننه. په تا کې ولې دغه جرأت نشته؟ د ژوندونه په افغانستان کې یې همدغې بدرنګه کړي. دا واقعیت باید ومنو، دا تریخ واقعیت باید ومنو. مننه، سپاسگزاری، مشکور بودن. هغه څوک چې تا ته زحمت وباسي، پلار یا خاوند، لکه مزدور په صفت تا ته زحمت وباسي، ته ولې مننه ترې ونه کړې؟ په دغه راکړي وضعیت باندې، په دغه حالت، صحي حالت باندې چې خدای تا درکړی، ته ولې د خدای نه شکرګزاره نه یې؟ ولې د خدای نه شکر نه وباسې؟ دا خبرې ما تاسو ته نه دي متوجه، دا خبرې ما افغانانو ته متوجه دي، دا خبرې ما په کلیو او بانډو کې پښتنو ته متوجه دي، دا په کوزه پښتونخوا کې پښتنو ته متوجه دي، دا په بهر کې زموږ افغانانو ته متوجه دي.
زه بل مثال درکوم. ډیری خلک بهر دي، په ایران کې مسافر دي، په دوبۍ کې مسافر دي، په عربستان کې مسافر دي، په اروپا او امریکا او کاناډا کې مسافر دي. کله چې دا مسافر کور ته یو څه لیږي، میرمنې ته یې لیږي، د میرمن ولې دونه جرأت نه لري چې خپل خاوند ته ووایي چې ډېره مننه چې دغه دونه پیسې دې راولېږي. یا برعکس دوی ولې دغه کسان چې بیرون دي دا جرأت نه لري یا دا پوهه نه لري یا دا ظرفیت په دوی کې نشته چې خپلې میرمنې ته ووایي، ورځې پوښتنه ترېنه وکړي چې اولادونه څنګه وه، دا وایي چې ما دونه زحمت ورته وویسته، دا کار مې ورته وکړه، یا مې چای مې ورته ورکړه، مکتب ته مې ولېږل، ښه مې سنبال کړل، کور مې تنظیم کړی، دا او دا، او دا ورته ووایي چې ډېره مننه. ژوندونه په همدې ښکلي کېږي، کورونه په همدې ړنګېږي. دا ډېر مهم موضوعات دي. دې ته په ژوند کې تاسو ډېره زیاته توجه کوئ. مننه به باید په ژوند کې داسې عادت وګرځوئ چې په هر قدم کې لکه سیوری تاسو سره مل وي. دو ګټې نه یو، دا ټولې ګټې تا ته دي، ټولې ګټې تا کورنۍ ته دي، ټولې ګټې تا ذهن ته دي. یو کار کې یو چا نه مننه وکړه، هم د هغو ته مثبت انرژي ورکړه، هم د ځان ته مثبت انرژي ورکړه. دا بحث ډېر زیات مهم دی، په دې باندې ډېرې زیاتې خبرې کېدلی شي. زما غوښتنه یې تاسو نه همدغه ده چې دا به تاسو یو عادت وي او دا عادت باید تاسو په خوی باندې تبدیل شي. زه مطمئن یم تر اوسه پورې چې کوم څه چې زه ورته متوجه شوی یم دا تاسو په یو عادت تبدیل شوی دی. نور یې هم زیات کړئ. زه وعده درکوم چې دا به تاسو په ټولنه کې ځلوي، تاسو ته به شخصیت درکوي. منندوی کلمه تاسو ته شخصیت درکوي. هم خدای در سره مل کېږي، هم خلک در سره مل کېږي، هم خلک په درنه سترګه درته ګوري. هر انسان چې په ټولنه کې تاسو ګورئ، که هغه په افغاني ټولنه کې وي، که هغه د غرب په ټولنه کې وي، که هغه د شرق په ټولنه کې وي، که هغه په تیر تاریخ کې وي، که هغه د اسلام په تاریخ کې وي، تاسو یې مطالعه کوئ، دا به شخصیت دی. او شخصیت یې څه شي نه رامنځته شوی دی؟ د رویې نه، د خوی نه، د مننې نه. دا یې مشکور دی د خدای نه. پیغمبر د خدای تاسو مطالعه کوئ، څونه حلیم انسان دی، څونه ښه خوی لري، اخلاق محمدي اخلاق. ته چې محمدي اخلاق مطالعه کړي حیرانونکي دي. ده ته د شخصیت خپل اخلاق ورکړي، خدای ورکړی، خپل اخلاق ورکړي. ټولنې څنګه منلی؟ خدای خو ده ته وحی کوله، صحیح ده؟ ټولنه کې څنګه زر دونه تبارز وکړ، څنګه اسلام زر خپور کړ، څنګه خلک پیرامات شول، ټول پیرامات شول. ټوله نتیجه د اخلاقو ده. دا برخه ډیره زیاته مهمه ده. زه ډیر زیات تاکید پې کوم. موسکا جانې، خوشحال جانه، شعر جانه، زهیر جانه، که تاسو غواړئ با شخصیت شئ، که تاسو غواړئ موفق شئ، که تاسو غواړئ کامیاب شئ، که تاسو غواړئ په ټولنه کې ډیر زیات وځلیږئ، که تاسو غواړئ موفق انسانان شئ، که تاسو غواړئ هغه خپل هدفونه چې لرئ چې تاسو وایئ چې زه غواړم چې د رهبر شم، انجینر شم، ډاکټر شم، د افغانستان ولسمشر شم، دغه څه تاسو هغه مرحلې ته رسئ. پلار جانه دا خو یوه ډېره ویښوونکې موضوع ده. په رښتیا هم چې هر څوک چې د موږ څخه ښه کا، موږ باید د هغو نه مننه وکړو او موږ باید د خدای پاک د ټولو نعمتونو شکرګزاره وو. موږ ته یې شکر دی، دا د لاس راکړي، پښې یې راکړي، سترګې یې راکړي. د دو ټولو شکرګزاري او منندګویي موږ باید هر وخت کې وکړو. نو یوه ورځ زه مې د مشر په کاسه او د نور کاکاګان مې مو تللو همداسې په چکر یې پغمان طرف ته. نو په همدو لیارو کې ناڅاپه یو نفر و، داسې په پیاده رو کې لوېدلی و، چیغې وهلې، ډېر په یو بد وضعیت کې. بالکل. نو درته وویلې چې هغه نفر وینم او ووینم یې، ویلې ګوره داسې وضعیت کې دی، عقل یې کار نه کوي، لوېدلی پروت دی او چیغې وهي. نو ته باید هر وخت د خدای پاک نه شکرګزاره وې او همدغه تا باید په ذهن کې وي چې ما ته عقل را کړی، ما ته یې شکر دی د دې لاس را کړی، سالمه بدن یې را کړی. نو
په هر حالت کې چې وي، مثلا که یوه پښه دې نه وي او یوه پښه دې وي، ته باید د خدای پاک نه شکرګزاره وي. د دې په خاطر ډېر خلک دي په دو نړۍ کې چې دواړه پښې نه لري، خو ته هغه د یوه پښه لرې، په دو باید ته شکرګزاره اوسې. نو دا خبرې ما ته وکړله، ما ډېر څه ترې واخیستل. نو موږ به انشاءالله پلارجانه د تا خبرې ټولې عملي کړو او تل به په خپل ژوند کې د خدای پاک نه شکرګزاره او څوک چې د موږ سره ښه کوي د هغو نه به موږ منند بولو. واه به دا خو د ډېره مهمه خبر کاکا درته کړې. زه تا ټولو خبرو سره ډېر موافق یم، نه یوازې موافق یم، ما د تا خبر نه یو څه زده کړل. هجرت کاکا ته د خدای صحت او سلامتي ورکړي. دوه ډېرې مهمې خبرې په دې کې شته. یو دا چې لکه څنګه چې تا وویل چې تمسخر باید په چا باندې ونه شي. یو نفر دی لاس نه لري، پښه نه لري، سترګه نه لري، معیوب دی، یا هېڅ معیوب نه دی، په داسې یو وضعیت کې دی چې هغه مثلا غریب دی، په یوه ټیټه سویه کې دی، په یو بل بد وضعیت کې دی، باید په هغو باندې تمسخر ونه شي. دویمه خبره دغه ده چې انسان باید شکرګزاره وي. ډېری کورنۍ ما لیدلي دي ژوندونه یې خپل په همدې باندې خراب کړي. دوی به صحت لري، کاملا صحتمند به وي، جوړ به وي، ذهن به یې جوړ وي، بدن به یې سالم وي، مریض به نه وي، ډوډۍ به ورته راسي، موټر به هم لري، ژوند به یې هم ښه. خو یو څه چې په ټولنیزو رسنیو کې د خپلې خپلوانو د یوه چا یوه سټوري ولیده چې هغې یوه سټوري کړې ده په یو مفشن ځای کې ده، ډېر منظم ځای کې ده، ښه ویو لري او هغو کې ځان ښودلی دی، یا یې موټر نه وی اخیستی، یا یې کور نه وی اخیستی، یا یې خپل یا پردی، هغه یې په مخ راویستلی دی. دا نفر چې دا شی دلی ګوري دا مایوسه کېږي د خپل ژوند. ډېری ښځو کیسې ما اورېدلي دي، خپل یوه دوست یا د خپلوانو یا د خالت د لور یا د عمه د لور یا د کاکا د لور یا د پردیو خلکو ریلز وګوري او هغو ژوند وګوري، هغه صحنه چې دوی ساختګي جوړه کړې ده، دوی راشي د خپل خاوند سره په جنجال شي، یا ورنه په مراتبو جنجال جنجال جنجال. داسې وضعیت هم راغلی چې دوی د ژوند دونه تریخ شوی دی چې سره بیل شوي، طلاق ته خبره تللي. دا څه په ښځو کې ډېر دی، دا یو حقیقت دی، یعنې ثابته شوې ده. ښځې دا شی ډېر زر کوي، نارینه‌و کې هم شته. خدای پاک څه وایي؟ د ابراهیم په صورت کې 9 آیت دی. خدای پاک وایي په څه چې ته شکر وباسې زه تا ته تر هغه زیات درکوم. کوم څه چې په یو څه ناشکري وکړه هغه خدای ته نه اخلي، دا ثابته شوې ده. وګورئ په د خپل کلي کور کې وګورئ، په خپلو کورنیو کې وګورئ. ګورئ چا چې په روزي کبر کړی خدای روزي ترې اخلي، چا چې په خپل اولاد کبر کړی خدای اولاد ترې نه اخلي، چا چې په خپل خاوند کبر کړی خدای خپل خاوند ترې نه اخلي، چا چې په خپل صحت باندې کبر کړی خدای صحت ترې نه اخلي. په هر نعمت د خدای چې ته ناشکري وکړې خدای هغه در نه اخلي. نو تا د دو خبرو نه که زه یو شی ور اضافه کوم شهر جان، هغه دا چې په انسان سختۍ راځي. ممکن یوه مرحله کې داسې راشي چې کور هم ترې واخیستل شي، موټر هم ترې واخیستل شي، د نور اضافه نعمتونه هم ترې واخیستل شي، یعنې روزي دونه ورځ پرې تنګه شي چې ډېره په سختۍ وظیفې نه هم لرې شي، بل کار نه هم لرې شي، دغه ژوند یاره پرې تنګ شي. په دې وخت کې باید سړی د خدای شکرګزاره وي، ووایي چې صحت خو لرم. مثبت شی څه شی لري په ژوند کې هغې ته باندې فکر وکړه. مثبت څه لري په هغو باندې فکر وکړه. کوم څه چې لري په همغو باندې ځان ته تسلي ورکوه. شکرګزاره د خدای اوسه. دا خو ډېره ښه موضوع وه او پلورژنه زه نه پوهېدم چې دا زموږ شخصیت لوړوي او دومره ډېرې ګټې لري. ستا ته واده درکوم چې په خپل روزمره ژوند کې دا خپل عادت وګرځوم. نه خدای زړګیه، زه بیخي باور لرم تا چې همدونه زده کړل چې مننه نه یوازې دا یوه ښه خبر ده،
بلکې دا تاسو شخصیت جوړوي، دا تاسو ذهن جوړوي، دا تاسو فزیک جوړوي، دا تاسو ژوند جوړوي. دا ګوره زه یو شی دلته بیا ته اضافه کړم، ظهیر جان او خوشحال جان او مسعود جان شهیر جان او ټول د افغانستان خلک څوک چې موږ ګوري، که زه د خلاصه کړلی شم، مننه، منندویي د ژوند ښکلا ده. وروستی تعریف، وروستی نتیجه د ژوند ښکلا مننه منندویي ده. زه لږ واضح کړم د نر ښایست درې شیه ده. اول ایمانداري ده، دویم غیرت دی، وروستی هم هغه نظافت او عزت. د میرمنې د ښځې د مور د میرمنو ښایست درې شیه دی. اول حیا ده، ښځه باید با حیا وي. ښځه که حیا نه درلودل هغه هیڅ ښایسته کېدلی نشي. دویم د ښځې ایمان دی، با ایمانه ښځې ښایسته دي. دریم د ښځې آرایش دی. دا درې شیه د ښځې ښکلا ده. د ژوند ښکلا مننه، منندویي، تشکري، سپاسګزاري. ډېره ضروري خبره ده. نو پلار جان دو خبرې سره دی ما ته مې یو ملګری په یاد شوله چې هغو به همیشه ما سره ښه رفتار نه کله. نو یوه ورځ شوله چې هغو قلم را نه وړله، نو ما مې خپل قلم ورکړله او سې نو هغوی ما نه مننه ونه کړه. نو هغو په ځای بیا ما مننه وکړله، هغه داسې ډرامایي شوله. نو وروسته بیا یې ما سره ملګری شه. دا ډېره مهمه خبره ده زړګیه. ګوره ته په ښو اخلاقو دی یو نفر ماتولی شي. په دری کې یو ضرب المثل دی: اخلاق خوب الماس است که هر سنگ را میشکند. ښه اخلاق الماس غوندې اهمیت لري چې هر تیږې په مقابل کې دوی غښتلي دي او هغه تیږه ماتولی شي. ته که یو نفر ماتوي، یو نفر تا سره بد کول، ملګری دی یا همصنفي دی بد در سره کول، تا ښه ورسره وکړه. ده مننه ونه کړه، تا مننه ترې وکړه، دا یې د خجالت کړه. وروسته پوه شوله چې نه، راځه بد مه کړه، راځه ښه وکړه. د هغو اخلاق دا رقم دی، هغه تا سره تغییر خوري. تشکر پلار جان که گپا رو به ما گفتی. ما باید همیشه از الله جل سپاسگزار باشیم. پدر و مادر که است یک نعمت خداوند جل است و من پلار جان همیشه سپاسگزار هستم. نامخدای ښایسته لورې، د خدای نه مدیون مشکور په هر وضعیت کې په ژوند کې تاسو ډېر څه لرئ. دا خلاصه انسان چې پیدا کړي دونه باید مشکور واوسو د خدای نه. خدای نه باید په دومره سپاسګزاره واوسو چې دونه مخلوقات پیدا کړي دي، په دو کې ته انسان پیدا کړی، تا ته نفس درکړی. نو دا ډېره مهمه خبره وکړې ښایسته لورې. تاسو ته ابادي، سرلوړي، موفقیت غواړم. نو که تاسو کومه پوښتنه نه لرئ، کومه خبره نه لرئ، راتلونکې ورځ به په یو بل ډېر مهم عادت باندې خبرې وکړو. زما وروستۍ غوښتنه یې تاسو نه همدغه ده چې با وجود دی چې مننه، منندویي، مشکور بودن د خدای نه، منندوی د ولس نه، د ټولنې نه، د خلکو نه، په هر څه کې دغه عادت باید تاسو وځلوي. یعنې دغه وضعیت باید تاسو ورسئ چې دغه عادت باید تاسو داسې یو خوی وګرځي لکه تاسو سیوره چې در سره. زه وعده درکوم چې تاسو به په ټولنه کې ډېر زیات ځلیږئ او تاسو کوم اهداف چې لرئ هغو ته په اسانۍ سره د یو موفق انسان په صفت رسیږئ.